سلامونه او احترامات مینوالو. په ویډیو کې چې کوم ځای تاسو ته په نظر راځي دا د سوات د سیلګریز علاقې کالام یو ښایسته زوړ او تاریخي جومات دی چې د کالام د کلي نه د مهوډن په لاره یعنی د کالام د کلي په منځ کې قبلې نورخطه اړخ ته د پول په پورې سیټ باندې آباد دی. د دې جومات خاصه دا ده چې په دې کې زیاتر کار د لرګو شوی دی. د دې جومات ستنې چې دي هغه د لرګو نه جوړې دي چې هره ستنه تقریبا 15-16 فوټه پلنوالی لري. د جومات منځنۍ دروازه یعنی غټه دروازه د جومات چې دی هغه هم د لرګو نه جوړه ده او د لرګي داسې ښکاري چې د ونې نه یوه تخته ویستې ده ځکه چې د تختو په منځ کې د یو بل سره تختې نه دي لګېدلې. دغه شانې بیا د جومات بیشونه او ټول سیسټم چې دی هغه پکې د لرګي دی او په لرګو باندې ګلکاري هم شوې ده. یقینا دا یو زړه اساسه ده، پکار ده چې دا اساسه محفوظ وساتلی شي راتلونکي نسل ته د ښودلو دپاره. داسې قسمه پروګرامونو دپاره زموږ یوټیوب چینل او زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. مننه.